السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل سټوریج زیات کړئ او ستاسو موبایل کې چې کوم وایرس وي هغه وایرس ټول ختم کړئ. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه دوې طریقې درښیم، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، کوم پرمیشنات له تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشن به تاسو الاو کړئ. او د هغه څخه ګوره دوستانو کلین سکینینګ. نو ګوره دوستانو، که ستاسو موبایل زیات ځای نیولی وي، ستاسو موبایل کې هغه فایلونه وي چې هغو له تاسو څخه بیخي زیات ځای نیولی وي او ستاسو د موبایل میموري یې زیاته ډکه کړې وي، که تاسو غواړئ چې هغه زیات ځای یعنې هغه زیات وایرس یا د هغه رقم هغه زیات کوم اپلیکیشنان چې دي، کوم اپلیکیشنان چې زیات ځای نیولی ده چې تاسو هغه ټول ختم کړئ، نو دلته به دوستانو تاسو په کلین سکینینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په کلین سکینینګ باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو 0.0 MB تر اوسه ده پیدا کړې ده. د هغه رقم اوس که دی هر څونه MB پیدا کړي، هغه ټوټل MB به دې ستاسو له موبایل څخه وباسي او هغه ټوټل به دې ډیلیټ کړي. یعنې هغه کوم وایرس چې ده او هغه کومه زیات ځای چې نیول شوی ولو ستاسو په موبایل کې، هغه ټوټل شیان به دې دلته ډیلیټ کړي او هغه به ټوټل ختم کړي. یعنې ستاسو موبایل به بیخي زیات خالي سي. د هغه رقم ګوره دوستانو، بېرته که تاسو انټي وایرس ته راسئ، اوس که چیرې ستاسو موبایل زیات وایرس نیولی وي یا ستاسو موبایل کې زیات وایرس وي، نو د هغه رقم دوستانو تاسو په انټي وایرس باندې کلیک وکړئ او دلته ګوره دوستانو سکینینګ وایرس ده. یعنې دغه وایرس دلته سکینیږي، هغه که په اپلیکیشنانو کې وي یا د هغه رقم ستاسو په موبایل کې وي یا په فولډرانو کې وي یا په میموري کې وي، که په هر څه کې دغه وایرس پروت وي، نو هغه ټوټل وایرس به دلته دی تاسو ته سکین کړي او هغه ټوټل وایرس به ستاسو له موبایل څخه ووځي. بیا به ستاسو موبایل بیخي زیات تیز وي. نو دوستانو ګوره، دغه تر 100% پورې ورسېدی او د هغه رقم هغه وایرس له دې څخه ختم سو. د هغه رقم دوستانو که کوم ایرز رالو، هغه ایرز به دوستانو تاسو کلوز کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو، په بوسټ فون کې بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې موبایل تیز کړئ. کله چې دوستانو تاسو په بوسټ فون باندې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو موبایل تیزولی شئ او د هغه رقم دوستانو په اپس لاکر کې بیا تاسو اپلیکیشنانو ته کوډ لګولی شئ. کله چې تاسو غواړئ دوستانو چې یو اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ، هغه تاسو په اپس لاکر کې کولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو CPU سو، د هغه رقم دوستانو بیټري چې وسوله. نو دوستانو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، که کوم پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.